يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. نشئی توکو سره د مبارزې موینیت لسګونه زره نشئی او کیمیاوي توکي وسوځول. د کورنیو چارو وزارت نشئی توکو سره د مبارزې موینیت وړمه ورځ د یو شمېر لوړپوړو چارواکو او بهرنیو کورنیو رسنیو په شتون کې لسګونه زره کیلو نشئی او کیمیاوي توکي وسوځول. په یادو نشئی توکو کې 3000 او 50 کیلو جامد نشئی توکي، چارس، هیروین او بیلابیل نشئی توکي او همداراز 2,514 لیټره مای نشئی توکي، شراب او نور ډول ډول نشئی توکي شامل و. په یاد پروګرام کې د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانع سربیره د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت د دفتر رئیس مل پاسوال مولوي حسیب الله احمدي، د یاد موینیت د نشئی توکو سره د مبارزې لوی رئیس مفتی احمد الله احمدي او د سترې محکمې د عامه امن د دیوان سلاکار شیخ عبدالصمد، بهرنیو او کورنیو رسنیو او یو شمېر منصوبین او مسؤلینو ګډون کړی و. د نشئی توکو د سوځولو په دې پروګرام کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د دفتر رئیس مل پاسوال مولوي حسیب الله احمدي د یاد پروګرام د جوړښتیز پلاوي او سوځیدونکو نشئی توکو د کچې په اړه معلومات ورکړل. لومړی مادې دوهم بند ته په کتلو سره هغه نشئی مواد چې د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت لخوا نیول شوي دي د سوځولو په مخه په لاندې ډول هیئات تعیین کړ. لومړی د کورنۍ چارو وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت محترم معین صاحب د هیئات د مشر په توګه. دوهم د کورنۍ چارو وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت د عملیاتي چارو لوی رئیس. دریم د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان عضو محترم شیخ عبدالصمد صاحب د هیئت د غړي په توګه. څلورم د کابل ولایت د استیناف محکمې د امنیت عامه دیوان رئیس یا هم مفتی د هیئت د غړي په توګه. پنځم د قضایه قوې د امنیتي او اجرایوي چارو عمومي رئیس د هیئت د غړي په توګه. شپږم د عامه روغتیا وزارت باصلاحیته نماینده د هیئت د غړي په توګه. اووم د استخباراتو لوی ریاست باصلاحیته نماینده د هیئت د غړي په توګه. پورته ټاکل شوی هیئت ته د مخدره توکو د موینیت لخوا چې کوم مواد نیول شوي دي د مخدره توکو د اختصاصي محکمې د رئیس یا مفتی او محرر په حضور کې د وسوځول شي. او نن مو 615 کیلو ګرامه هیروین او 130 ګرامه شیشه او 390 کیلو ګرامه تریاک او 915 کیلو ګرامه چرس او 18 کیلو ګرامه تابلیتګا چې نور به وروسته په تفصیلي شکل مفتی صاحب لخوا ستاسو سره شریک شي. ورپسې مفتی احمد الله احمدي د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لوی رئیس د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه وبلله. الله تعالی جل جلاله موږ په یو ډیر غټ امتحان کې واقع کړی وو. 20 کاله دلته د دنیا کافرانو ټولو اشر کړی وو. د هغو په میراث کې د مواد مخدرو په بخش کې موږ ته یو څه مشکلات او بدبختانې پاتې سولې. په دا 20 کلن اشغال په وخت کې موږ ته هغه په لکهاو معتادین پاتې سوله. تاسو ټول د دې شاهدان یاست چې په تیر وخت کې د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا صاحب رحمه الله چې کوم وخت حکم صادر کړي نو د نشئی توکو کشت، کاچاک او استعمال 0 ته راشوسو. خو بیا په 20 کلن وخت کې په 20 کلن اشغال کې معتادین تاسو ولید چې ټول بازارونه ټول ښارونه هغه د معتادینو ډک سولله. دا د یو نتیجه وه او هغه کشت چې 0 ته راشوسوی وو. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي پر ټول ولس
او پر ټولو مجاهدینو د دې ځای څخه موږ همکاري غږ کوو چې دغه بدبختانه مواد او دغه کشت د دیو په محو کې زموږ سره یو موټی ودرېږي او لکه اوس چې څومره همکاري را سره کړې ده در دې هم لا زیاته همکاري را سره وکړي چې زموږ ګران افغانستان د دغه بدو موادو څخه الله محفوظ او محکوم وساتي. همداراز شیخ عبدالصمد د سترې محکمې د عامه امن دیوان سلاکار د تیرې ادارې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ناکامه وبلله او په خبره یې چې نشي توکو له منځه وړل د اسلامي نظام مسؤلیت و. په پای کې د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانع د نشي توکو سره د مبارزې په اړه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ولوسته او نشي توکو ته اور واچول شو. ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک په خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کري. که هر چا کوکنار کرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله د شرعي چلند سره مخ کیږي. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشهیي موادو د ټولو ډولونو څخه لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چرس او نورو ټولو نشهیي موادو نشه کوونکو اشیاو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات، صادرات او د نشهیي توکو د تولید کارخونې ممنوع دی. که هر چا د دغه فرمان د حکمونو څخه سرغړونه وکړه د اسلامي امارت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او سخت به مجازات شي د شرعي اصولو په رڼا کې. دغه هم د شیخ صاحب فرمانو